سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې د صحت او عافیت جامې مو پر تن او خوشحالي مو په برخه. هیله لرم چې د موضوع تر پایه به راسره مل پاتې سي. لومړنۍ موضوع مو د مور د تناسلي سیسټم اناټومیکي جوړښت او فزیولوژیکي وظایفو ته مشخصه کړې ده چې په دې به وپوهیږو چې د یوې مېرمنې جنسي غړي کوم دي او کومې وظیفې سرته رسوي. راځئ چې خپلې موضوع ته راسو. لومړی د میرمنو د تناسلي سیسټم وظایف. د میرمنو تکثري سیسټم یو تعداد وظایف لري چې د مهم څخه به په داسې شکل یادونه وکړو. اول د مونس جنس د هورمونونو او ګامیټ تولید. دوم د ریشم یا جنین محافظه کول او تقویه کول د ودې پر مهال. دریم د ماشوم تغذیه کول د حمل په جریان کې او د حمل څخه وروسته. دې څخه وروسته د میرمنو د تناسلي سیسټم اناټومیکي تقسیم بندي او اناټومي. ښځینه تناسلي سیسټم د جوړښت یا اناټومي په اساس په دوو برخو ویشل شوی. اصلا د میرمنو تناسلي سیسټم د بکارت د پردې په واسطه په دوو داخلي او خارجي برخو ویشل شوی دی. مطلب دا چې د بکارت د پردې د ننه خواته چې کوم ساختمانونه موقعیت لري د میرمنو د تناسلي سیسټم داخلي برخه ورته وایي، او د بکارت د پردې د باندې خواته چې کوم ساختمانونه قرار لري چې په دې دهلیز یا ویسټیبیول کې راخلاص دي، دې ته د میرمنو د تناسلي سیسټم خارجي برخه وایي. لومړی داخلي تناسلي غړي یا انټرنل جنټالیا چې پکې څلور مهم ساختمانونه شامل دي، لکه محبل یا وجینا، ریحم یا یوټیرس، فالوپین ټیوب یا نفیرونه، اواري یا تخمدانونه. او دوهم خارجي تناسلي غړي یا ایکسټرنل جنټالیا چې پکې اته مهم ساختمانونه شامل دي، لکه مونس پوویس، کلیټورس، لیبیا مایجرز، لیبیا ماینرز، د بکارت فرده یا هایمین، بارتولین گلینډ، ویسټیبیول او ایکسټرنل یوریترل میټس یعنی داخلیل یا د ادرارو د پیپ خارجي پوښه. راځئ چې د تخمدان څخه یې شروع کړو. اول تخمدانونه یا اواریز. تخمدانونه چې په عربي کې ورته مبیوزونه هم وایي د تعداد له نظره یوه جوړه دي چې یو یې د ریحم په راسته او بل یې د ریحم په چپه طرف کې قرار لري چې د حوصلې د جنبي جدارونو په واسطه محافظه شوي دي چې د اوتار یا لیګامنټ په واسطه تثبیت شوي. تخمدانونه د شکل او اندازې له نظره هوار بیضوي دي چې طول یا اوږدوالی یې 5 سانتي متره، عرض یا سور یې 2.5 سانتي متره، ضخامت یې 8 سانتي متره ده چې سپین، خاصیفه یا ژیړ رنګ لري. د تخمدانونو داخلي برخه یو تعداد نازک کڅوړې ته ورته ساختمانونه لري چې د اووارین فولیکل په نوم سره یادیږي. په هر فولیکل کې خامې تخمې چې د اووسایټ په نوم یادیږي وجود لري. راځئ چې د تخمدانو پر وظایفو خبرې وکړو. اول تخمدانونه مشخص وظایف سرته رسوي. اول د هګۍ یا تخمې جوړول او ازادول. دوهم د ایسټروجن او پروجسترون په شمول د ښځینه جنسي هورمونو افراز او تولید وظیفه په غاړه لري. دوم نفیرونه د یوټرین ټیوب. هر یوټرین ټیوب چې د فالوپین ټیوب په نامه هم یادیږي چې تقریبا تر 10 سانتي متره پورې اوږدوالی لري. د نفیر اوله برخه د ریحم د پورتني قسمت سره تماس لري او څلورمه برخه پر تخمدان راګرځېدلې ده. نفیرونه هم لکه د تخمدانو په څېر د اوتار یا لیګامنټ په واسطه احاطه او تقویه کېږي. د نفیرو په اړوند یو څو مهم ټکي به داسې بیان کړو چې په نورمال ډول هګۍ د 3 څخه تر 4 ورځې وخت په بر کې نیسي تر څو د انفنډیبولم څخه ورحم ته ورسیږي. د القا لپاره مناسب ځای نفیرونه دي. د ښځینه تخمې د القا لپاره نارینه جنس سپره مجبوره ده چې نفیرونو ته خپل ځان ورسوي، او نفیرونه د سیلیاو په نوم داسې ساختمانونه لري چې د سپرم سره پر حرکت او انتقال کې مرسته او کومک. د نفیرونو پر اناټومي مو څونه چې مهم اغوند خبرې وکړلې، راسئ چې اوس د نفیرو پر وظیفه خبرې وکړو. نفیرونه 3 عمده وظایف سرته رسوي. اول د تخمدان څخه د ازادي شوې هګۍ راپورته کول او د امپولا برخې ته رسول دي. دوهم د سپرم انتقال د ریحم څخه د امپولا پر طرف، او د القا شوې هګۍ او یا یوازې هګۍ انتقال د امپولا څخه د ریحم پر طرف باندې. دریم نفیرونه داسې انزایمونه تولیدوي چې دغه القا شوې هګۍ چې په دې پیپ یا نفیر کې څو ورځې سفر کوي تر هغه وخته چې ریحم ته رسیږي د دې خپل سفر په جریان کې چې د دې مایعاتو او انزایمونو څخه د غذا په شکل استفاده کوي. فکر کوم چې د نفیرو په اړوند به دومره معلومات کافي وي.
راوڅو د ریحم برخې ته. ریحم یو عضلي مجوف ساختمان ده چې د ماشوم د محافظې، ښه ساتلو، تقویې، تغذیه کولو او پرمختګ ورکولو دنده په غاړه لري. یو داسې مېرمن چې تر اوسه یې لا حمل نه وي اخیستی، ریحم یې د یوه ناک په اندازه ده. په نورمال شکل او هغه مېرمنو کې چې تر اوسه یې لا حمل نه وي اخیستی، د ریحم اندازې په داسې شکل دي چې طول یې 9.5 سانتي متره، قطر یې 15 سانتي متره. د مختلفو اوتارو یا لیګامینټس په واسطه د حوصلې په جوف کې تثبیت شوی دی. په عموم کې ریحم د 4 لیګامینټونو عمده لیګامینټونو په واسطه تثبیت او نیول شوی دی چې په هغو کښې براډ لیګامینټ، راوند لیګامینټ، کارډینل لیګامینټ او یوټیروس اګرل لیګامینټ شامل دي. ریحم د اناټومي له نظره د 3 برخو څخه جوړ شوی دی. اول باډي یا جسم، سرویکس یا غاړه او فنډس. د ریحم جسم یا باډي په کښته برخه کې په یوه متضایقه ناحیه باندې ختمیږي چې د استمس په نوم سره یادیږي، چې د ریحم جسم د ریحم د غاړې سره وصلوي. د ریحم غاړه یا سرویکس د ریحم کښته برخه جوړوي چې په لږ اندازه سره د محبل یا وجینا وخواته راوتلی دی، او محبل د ریحم د غاړې لاندې برخه په خپل غیږ کې نیولې وي. او د ریحم دیوال د 3 طبقو عضلاتو څخه جوړ دی. اول اندومیتریم، مایومیتریم او فیریمیتریم. د ریحم پر طبقاتو به لږ تفصیلي خبرې وکړو. اول د ریحم داخلي طبقه، داخلي برخه یې چې یوه مخاطي برخه ده د اندومیتریم په نوم سره یادیږي. هر کله چې الکا صورت ونیسي، الکا سوي هګۍ چې یو جنین جوړوي، کله چې د ریحم داخل ته رسیږي، اندومیتریم سوری کوي او هلته ځای پر ځای کیږي تر څو خپل ودې ته ادامه ورکړي چې نوموړي عملیه ته بیا امپلانټیشن وایي. دوهم د ریحم منځنۍ یا عضلي طبقه. د ریحم منځنۍ یا دوهمه برخه یوه محجمه برخه ده چې د مایومیتریم په نوم سره یادیږي. دا برخه د ملسا عضلاتو څخه جوړه شوې ده چې د نوموړي عضلاتو د ریتمیک لوسات د ولادت په وخت کې د ماشوم د زیږېدلو باعث کیږي. او د ریحم دریمه برخه چې یو پریتواني برخه ده چې د ریحم باندنۍ برخه جوړوي، د پیریمیتریم په نوم سره یادیږي. دا برخه په حقیقت کې د جداري پریتوان یوه برخه ده. او بل محبل یا وجینا. محبل یو نازک عضلي ساختمان ده چې اوږدوالی یې د 8 څخه تر 10 سانتي متره حدودو ته رسیږي او د موقعیت له نظره د ریکټوم او مثانې په منځ کې قرار لري. محبل د ولادي کانال یا برت کانال په نوم هم یادیږي. په محبل کې یو تعداد نورمال بکتریاوې وجود لري چې د دوی د موجودیت په اساس د محبل داخلي محیط یې د 3.5 څخه تر 4.5 برابر کړی ده. دغه ډول پی ایچ د محبل محیط د متوجني انتاناتو د نشونما لپاره نامساعد کوي، یعنی هلته بکتریاوې نمو نشي کولی. که هر وخت دغه پی ایچ غیر منظم سي، بکتریاوو ته د نشونمو زمینه مساعدېږي. د محبل په لوی یا پورته برخه کې د ریحم غاړې ځای نیولی دی او د محبل کښته برخه د یوې مخاطي التوا په واسطه په قسمي صورت تړل شوې ده چې هایمین په نوم سره یادیږي. دا غشا د یو تعداد کوچنیو ډیرو غویو یا رګونو لرونکې ده. نو له دې سببه د لومړي جنسي مقاربت وروسته د ډیرې خونریزي باعث کیږي. محبل د یو تعداد ډیرو دندو لرونکی ده چې د مهمو دندو څخه په داسې ډول یادونه کوو. اول د حیض د وینې د خارجېدلو لپاره یوه لار او مجرا ده چې په هرو 28 ورځو کې یوې بالغې مېرمنې څخه خارجېږي. دوهم د جنسي مقاربت په وخت کې د نارینه تناسلي آله یعنی قضیب فینیس ته یې په خپل ځان کې ځای ورکړی دی. دریم د ماشوم د زیږېدلو په وخت کې د ماشوم د خارجېدلو لپاره یوه مجرا ده. د ښځینه جنس د تناسلي سیستم پر داخلي ساختمانونو مو خبرې وکړې. 4 نور مهم ساختمانونه شتون لري چې یادونه یې مهمه بولم. اول د بکارت پرده، دوهم پلاسینټا، دریم امبلیکل کارډ او څلورم بریسټ جسدیه. اول د بکارت پرده یا هایمین نوموړې پرده د اوجینل اوریفیس یا د محبل خارجي خولې په شاوخوا کې موقعیت لري. د نوموړې غشا شکلونه په مختلفو انسانانو کې فرق کوي او د دې غشا شکلونه په 4 ډوله دي: انولر، بایپرفوریټ، امپرفوریټ او کریبریپار. مهمه دا بولم چې د بکارت پرده نازکه او د زیاتو کوچنیو رګونو لرونکې ده چې د جنسي مقاربت علاوه ممکن په ولادي شکل یې یوه مېرمن ونه لري او د ځینو نورو عواملو په واسطه د منځه ځي، لکه د زیات وزن پورته کول، د غټ قدم اخیستل، تر یو ځای جمپ وهل او داسې نور عوامل.
سته چې په نتیجه کښې د بقایت پرده د منځه ځي. دوهم نمونه یا پلاسنټا. په نورمال شکل پلاسنټا یو لوب او دایروي شکل لري چې د 15 څخه تر 20 پورې جلا جلا ساحې چې ورته پټلیډون وایي لري. دوه طرفه لري چې یو طرف یې مور ته او بل طرف یې ماشوم ته متوجه ده. اندازه یې د 15 څخه تر 25 سانتي متر ده. پنډوالی یې د 2 څخه تر 3 سانتي متر پورې ده. وزن یې د 0.5 کیلوګرامه ده، یعنې نیمه کیلو وزن لري. او امبلیکل کارډ یې په منځنۍ برخه کې قرار لري. که یې څه نور مخته ولاړ سو نو داسې به ووایو چې پلاسنټا یو ډول ساختمان ده چې د مور او ماشوم ترمنځ یې په داخلي رحمي ژوند کې ارتباط برقراره کړی وي. کوم وخت چې پلاسنټا په وجود راځي، د ریشم جنین یا ماشوم جسم د یوې کڅوړې په واسطه چې د یوې مایع په واسطه ډکه سوې وي حته کیږي، چې دا کڅوړه د امنیون ساک او د مایع د امنیوټیک فلویډ په نوم سره یادیږي. د جنین جسم د پلاسنټا سره د یوه ساختمان په واسطه نسجي ساکه ماننده جوړښت لري چې لرونکی د 2 شریانو او یو ورید ده، مجموعاً 3 رګونه لري، اتصال کوي چې د امبلیکل کارډ په نوم سره یادیږي. پلاسنټا په دنده ګمارل کیږي په دې خاطر تر څو غذایي موادو او اکسیجن و جنین یا ماشوم ته ورسوي او په یوازې فاضله مواد د ماشوم د وینې څخه لرې کړي. ټول تبادلات د مور او ماشوم په منځ کې د امیدواري په دوره کې د یوه مانع په واسطه چې پلاسنټل بیریر نومیږي صورت نیسي. امیدواري د 2 میاشتې په اخیره کې د پلاسنټا په حیث د یوې داخلي افرازي غړي په توګه خپله دنده ترسره کوي چې د پروجسترون او استروجن او نورو هورمونونو د ترشح باعث کیږي، کوم چې د امیدواري په ادامه او تداوم کې مرسته کوي. په دې وخت کې د تخمدانونو ژیړ جسم غیر فعاله کیږي چې په اولو 3 میاشتو کښې د پلاسنټا تر مکملېدو د استروجن او پروجسترون د تولید او افراز وظیفه په غاړه لري. دریم امبلیکل کارډ یو داسې تناب ته ورته ساختمان ده چې پکښې 2 شریانونه او یو ورید شتون لري او د مور او ماشوم ترمنځ ارتباط برقراره ساتي او نورمال اوږدوالی 50 سانتي متره ده. څلورم ثدي یا بریسټ. د اناټومیک جوړښت له نظره ثدي په دواړو جنسونو کې وجود لري، لیکن په نورمال صورت سره په مونس جنس کې ثدي د وظیفي فعالیت لرونکي دي. د ثدي وظیفه د شیدو تولید ده چې د ماشوم د تغذیې لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د ښځینه جنس تناسلي سیستم پر اناټومي او فیزیولوژي مو څه ناڅه خبرې وکړلې. خدای دې وکړي چې تاسو ته به د قبول وړ وي او اخذ به مو ورڅخه کړی وي. اوس نو که چیرې موږ په آینده موضوعاتو کې کومه ناروغي یا کوم غیر نورمال حالت وایو، نو لومړی به تاسې د هغه عضوي یا غړي نورمال جوړښت او وظیفه پېژندلي او په اړه به معلومات لري. مثلا موږ یوازې نورمال رحم وویل، مګر تاسې په تصویر کې وینئ چې دا ټول د رحم غیر نورمال شکلونه دي چې مختلف جوړښتونه لري او مشکلات رامنځته کوي. موږ یوازې د پلاسنټا د نورمال شکل څخه یادونه وکړله. دا چې تاسې په تصویر کې وینئ دا بیا ټول د پلاسنټا غیر نورمال اشکال دي چې زیات مشکلات رامنځته کوي او د ولادت څخه وروسته زیاتره وخت د مور د مړینې سبب کیږي. تاسې راسئ چې دا 4 مهم ساختمانونه دلته یوارې تشریح کړو په خلص ډول باندې. د لومړی چې دا وجینا ده یا محبل، او دا یوټرس یا هم رحم ده، او دریم دا اووریز یا هم تخمدانونه دي، او څلورم دا فالوپین ټیوب یا هم نفرونه دي. فکر کوم چې دومره به د اناټومیک جوړښت په اړوند کافي وي او د فیزیولوژیکي وظایفو لپاره دومره معلومات کفایت نه کوي چې د میاشتني عادت او ځینې نورو مشخصو جنسي غړو د وظایفو په اړوند به د نورمال میاشتني عادت په موضوع کې خبرې وکړو چې د نورمال میاشتني عادت سره تړاو لري. نو تر بیا چې سره وینو د الله په امان.